السلام علیکم دوستانو، زه زعفران صدیقی یو ځل بیا ستاسو خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو دا ویډیو د هغو دوستانو لپاره ده چې د کور په انویټ باندې بیټرۍ چارج کړي. نو بیټرۍ دی په کوم وخت کې چارج کولی شي؟ کله چې وریځ ولا هر څومره کمزوری لمر چې ولو بیټرۍ دی ښه خوند سره چارج کوي. او وړه شمسي ستا ورته یې که هغه کور بیټرۍ نه چارج شوې، برق کم ورځي، یوه شمسي زوری نه ته رسېږي. نو دا شمسیان زیات دي. کوم وخت چې انویټ سټارټ شولو له هغه وروسته څخه دا چارجر ورته کېده د کور لپاره بیټرۍ چې هر څومره کمزوری لمر وریځ ولا بیټرۍ ښه په خوند سره او فل یې چارج کوي. او د دې چارجر دا چارجر ده چې 12 وولټه بیټرۍ هم چارج کوي او 40 وولټه بیټرۍ هم چارج کوي. په دې کې درې دانې غمې لګېدلې. اول یې 12 وولټه بیټرۍ ورته ولګوئ، دا غمی ولګوئ، 40 ورته ولګوئ، بیا دا غمی ولګوئ، او کله چې دی چارج شروع کړي بیا دا غمی ولګوئ. او دلته یو بټن ورکړی، تاسو به دا فکر کوئ چې دا د سټارټ او د بند لپاره ده، په دې باندې پاور آن کېږي او بندېږي. نو د هغو لپاره دا بټن نه ده. دلته نورمال لیکلي او سټرانګ لیکلي. نورمال دا معنا چې په عادي حالت کې دی بیټرۍ چارج کوي، او سټرانګ یعنې تیزه یې چارج کوي. او دلته یوه ډسپلې ورکړې ده چې په دې کې د بیټرۍ علامه ښکارېږي چې بیټرۍ ته اوس چارج روان ده. نو دا په 220 برق باندې چلیږي. 12 وولټه او 40 وولټه بیټرۍ چارج کولی شي. ډېر خوندور شی ده. او کله چې بیټرۍ چارج کړله په خپله اتومات برق هم ورباندې کټ کوي. نو موږ یې اوس راخلو د غټ انویټ ته یې تړو، 9 کیلو واټه انویټ ته دې ته تړو. او د انویټ برق باید تاسې 220 برق ته واړوئ. انویټ هم 220 ته وخت یې له هغه وروسته څخه درته ولګوئ. په دې دوه باندې برق ورځي او په دې دوه باندې له ده څخه برق وځي. نو اوس بیټرۍ پرې چارج کوي، څه رقم ته کېږي. اوس دلته تاسو ته ولټیج ښکاره کوو چې څونه ولټیج برق انویټ ته ورځي. 400 یا 410 وولټه برق انویټ ته رالو. کله چې انویټ سټارټ شولو دا یې سره سټارټ شول چارجر کې اوس خاص 12 غمی لګي او ډسپلې حرکت نه ده کړی. نو اوس راځو دلته اوس یوې بیټرۍ ته لګوو. په بیټرۍ کې برق تاسو ته ښایم چې په بیټرۍ کې اوس څومره برق ده. په بیټرۍ کې مثبت او منفي ګورو. په بیټرۍ کې 12.3 وولټه برق ده. په بیټرۍ کې 12.3 وولټه برق ده. او په دې کې دا د چارج د برق لاینونه داسې بیټرۍ چارج کوي، هغه اوس ورته لګوو. که دلته خو تاسو ته غمی ښکارېږي، دا د چارج غمی اوس مړ ده. او داسې کله دا برق ته ورلګوو هلته به ولټیج په میګر کې هم پورته شي. ته ګوره دا په میګر کې هم ولټیج پورته شول، 1500 ولټیج لاړو. او دلته یې چارج هم شروع کړو، هلته ډسپلې هم علامه شروع کړل. نو دوستانو دا په ډېر کم وخت کې بیټرۍ چارج کوي، او کله چې بیټرۍ چارج کړله بېرته کنټرول هم خپله کوي. که مې ویډیو خوښه شوي چینل سبسکرایب کړئ، که په چینل کې نوي یاستئ، او ویډیو سره لایک کړئ، کمنټ ورته ورکړئ. الله مو مل شه.